بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، نیکی هیله احترامات. د افغان کرکټ بای په خبرونه کې دا ځل د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ته راغلی وو. د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ چې په ختیځ زون کې د ډیرو لوبغاړو لپاره ځای لري او نوې جوړه شوې اکاډمۍ ده چې پر عصري وسایلو سمبال ده. راغلی وو دلته به د کرکټ د لوبغاړو سره د زړه خواله کوو، د دوی په لوبو، د دوی په کارکردګۍ به له دوی سره خبرې کوو. له موږ سره پاتې شئ. سلامونه، نیکی هیله احترامات. د افغان کرکټ بای د خبرونې درنو لیدونکو ستړي مه شئ او ښه راغلاست درته وایم. ترڅنګ مې یو ځوان لوبغاړی چې ډېری ځوانان یې د نوم سره اشنا دي، فرهاد مومند نومیږي، چې دا د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبغاړی دی. له دې سره به د زړه خواله کوو، له دوی څخه به پوښتو. په لومړیو کې به خپله راته ځان معرفي کړي چې دغه درانه لیدونکي د نوم سره اشنا او بلد شي. بسم الله الرحمن الرحیم. فرهاد مومند یم، د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی او د افغانستان د کورني کرکټ لوبغاړی. ډیر زیات ښه. فرهاد جان، که راته ووایي چې دلته مو په کرکټ اکاډمۍ کې ډیر وخت تېر شوی دی، څومره وخت کېږي چې دلته خپل تمرینات ترسره کوي په ګلبهار کې؟ زه خو مخکې په نورو اکاډمیانو کې هم د ننګرهار عموما چې ما کرکټ شروع کړی 8 کاله کېږي. ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ته چې راغلی یم داسې 3 میاشتې ترسره کېږي چې زه دلته راغلی یم. ډېر زیات ښه. فرهاد جان، د ګلبهار په کرکټ اکاډمۍ کې تاسې په کومه برخه باندې ډېر کار کړی دی؟ دلته موږ چې راځو نو خپل توپ اچونه کوو، زه خپله توپ اچوونکی یم او په هغې باندې ډېر زیات کار کوم. ډېر زیات ښه. فرهاد جان، که راته ووایي چې په کومو لیولونو مو لوبولي دي؟ د افغانستان کورني کرکټ ټول ایونټونه هم ترسره کړي دي او انشاءالله په دې کوشش کوم چې فرست کلاس او نشنل ټیم او دا نور ایونټونه هم ترسره کړم او دا مې غټه هیله ده. ډیر زیات ښه. فرهاد جان، که راته ووایي د افغانستان په داخلي کرکټ لوبو کې به ډېر لوبېدلي یاستئ، د ملي لوبغاړو سره به ډېر مخامخ شوي یاستئ، د خوښې لوبغاړی مو کوم یو دی؟ عموما زما ټول پلیران خوښېږي د افغانستان ملي لوبډلې، ځکه زموږ خپل دوستان دي، خو حمید حسن او راشد خان مې بیا زیات خوښېږي. په دغه دواړو کې کومې خوبیانې دي چې تا دې ته نور هم تشویقوي چې تاسې د کرکټ لوبه وکړئ؟ دوی کې ښه ډیسپلین دی او ښه فټنس لري او زیات محنت کوي. همغه وجه ده چې موږ هم په دې هیله او په همدې کوشش کوو چې هغوی غوندې ځان جوړ کړو. ډېر زیات ښه. فرهاد جان، که راته ووایي چې په نړیوال کرکټ کې مو د خوښې پلیر کوم یو لوبغاړی دی او د کوم لوبغاړي سټایل مو ډېر خوښېږي؟ په ځوانانو کې مې بیا پاکستاني تیز توپ اچوونکي ټول خوښېږي، ځکه هغوی ډېر زیات ښه جوړ شوي دي او ترڅنګ یې د استرالیا مایسل سټارک او د ساوت افریقې ډیل سټین او دا زیات خوښېږي او په توپوهنه کې بیا وراټ کوهلي زیات خوښېږي چې جاذبې سره کرکټ کوي. ډېر زیات ښه. فرهاد جان، که راته ووایي چې په داخلي سیالیو کې مو هغه کومه لوبه ده چې ستاسو نه هېرېدونکې لوبه ده؟ د تېر کال شپږیزه کې وه چې په لومړي شپږیزه مې ترسره کړل او زما پکې لومړی میچ و، په هغې کې ما 3 وکټې واخیستې او څلورو کې مې 20 منټ ورکړل او سټایلش لوبغاړی شو، ما دپاره ښه لوبه وه. ډېر زیات ښه. فرهاد جان، او په نورو داسې سیالۍ چې هغه تاسې ورته د لومړي ځل لپاره انتخاب شوي یاستئ او ستاسې نه هېرېږي، هغه به کومه یو ځل سیالۍ؟ هغه لیسټی سیالۍ وې. تېر کال لیسټی کې زه چې کله سپین غر لوبډلې سره راغلم په لومړي لوبه کې زه مې د میچ شوم، نو هغه ما دپاره ډېره بهترینه لوبه وه، ځکه چې لیسټی کرکټ د دنیا په سطحه یو غټ کرکټ دی. ډېر زیات ښه. تاسې چې دلته د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ته راغلي یاستئ، په دې کې کوم داسې سهولتونه دي تاسو ته چې په نورو اکاډمیانو کې نشته دی؟ د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ سهولتونه چې وګورو دا عموما په ټول افغانستان کې نشته. دلته د مکملې وکټې، ټراپ وکټې، ګراسي وکټې، چپس او د سیموټ وکټ ترڅنګ جیم او هاوز او کوچز او ټرینر او یو زبردسته ماحول ترڅنګ د یو ښه ادارې او دا وجه ده چې موږ هم راغلو. دا هیله د نور لوبغاړو چې د اکاډمۍ ته راشي او د دې ماحول څخه ګټه واخلي. ډېره زیاته مننه. فرهاد جان، تاسې د کوچینګ خبره وکړله، دلته تاسې سره آیا د کوچینګ په برخه کې کوم ملي پلیر شته؟ د ملي لوبډلې پلیر خو نشته، خو د کوچ صاحب کریم الله ګلابزی چې دی هغه د افغانستان ډومسټک کې د کونړ کرکټ منتخب لوبډلې لوبغاړی پاتې شو. پاکستان کې ډېر زیات تجربه ترلاسه کړې، اکاډمیانو کې کوچینګ کړی دی، 9 کاله کېږي چې کوچینګ کوي، نو هغه موږ سره دی او موږ خوشحاله یو ترې او یو څه چې کوم مشکل لرو نو هغې څخه حل ولګوي. ډېره زیاته مننه. فرهاد جان، په وروستیو کې مو زموږ د دغه تلویزیون لیدونکو ته پیغام څه دی؟ پیغام مو دا دی چې خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي او د غلطو کارونو لکه نشه او داسې نورو بې ځایه کارونو څخه لاس واخلي او سپورټ یې ترسره کړي او ترڅنګ د تعلیم وکړي، د افغانستان آینده دې روښانه کړي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره مو دغه پروګرام را جوړ کړ. ډېره زیاته خوشحاله اوسئ. مننه. هر وخت راشئ. کور مو آباد. مننه. په لوبه د کرکټ کې لا جهان قهرمانه